بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر زیات بخښونکی او مهربانه دی. قدرمندو، زه یم ستاسو ورور، ستاسو دوست، ستاسو ملګری اسدالله جاني او تاسو ګورئ 400 KPK نیوز. قدرمندو، تاسو د 400 KPK په شیشه باندې مختلف قسمه پروګرامونه ګورئ. په بازارونو کې ما ویډیوز کړي دي، په پارکونو کې ما ویډیوز کړي دي. اوس دې ملګرو له راغلی یم، دې ملګرو سره به خبرې اترې کوو. زما په څنګ کې ناست یو کریکټر، یو فنکار، یو اکټر، تاسو ټول به ښه پیژنئ. زیاتتر په واینس کې چې راځي نو د اسلم په نوم باندې راځي. اسلم د دوی خپل نامه ده او زیات کریکټر خوښوي خلک څوک کله چې اسلم پوډري وي او کله مخکې ځي او کله رستو راځي. السلام علیکم اسلم بھائی، څنګه ښه؟ وعلیکم السلام اسدالله بھائی، ښه جوړ ټیک ټاک خیر جی، حالات ښه دي اسلم؟ الحمدلله، بس ښکلې وخت تېرېږي. څنګه واینس دنیا ښکلې روانه ده؟ بس ماشاءالله د وینز دنیا خو زبردست روانه ده او جا خو ښکلې روانه ده. تاسو ماته خفه غوندې کې ښکارېده، ولې؟ نه جي خفه خو نه یم او خو سور کې یم او بس تاسو یې مخې ته ناست یې نو ستاسو د طرفه لږ پرشر دی. اکثر موږ د پروګرام کې څوک کال وکړي که نه، ریډیو پروګرام کې، نو په لومړي ځل چې مې وایي کال کړی دی نو موږ ورته وایو زړه دې درزېږي، خپې دې مرپي. وایي بالکل هم، وایي تاسو ته چا ووایي؟ نو بس دا په انسان باندې دا لوډ وي. اکثر وایم ولې زه به ویم څه نه بو خو نه ښکلې ځوان یې ماشاءالله. خو اصل خبره دا ده چې دا کیمرا او دا میک یو داسې شی دی که نه چې دا په انسان باندې ډېر اثر غورځوي. بالکل. دا خلک کم کتونکي چې وي که نه، اکثر خلک څه نه ګڼي. هغوی وایي خو کیمرا ده او مایک دی او بعد دې کې څه دي، خو چې کله ورته مخامخ شي ته به وایې توپه دې ورته مخامخ کړه. نو دا خو ټیک خبره، لکه موږ خپله د کیمرې مخې ته کار کوو خو کیمرا ده او نن مې چې کوم دی نو د خولې د مخامخ میک لګېدلی دی نو د دې لږ بېل پرشر دی. اسلم بھائی، ستاسو نوم هم اسلم دی، اسلمي باندې یادېږي، تاسو اسلم خان باندې یادېږي. کوم چې ستاسو خاکې راځي په هغې کې تاسو نوم نه دی چینج کړی، د دې څه خاص وجه ده؟ یاره جی بس نوم خو زمونږ پر ویډیوګانو کې چینج کیږي خو ما د خبرې کوشش نه دی کړی او د ما خپل نوم دی محمد اسلم خان. نو به زه کوشش دا کوم چې د ما خپل نوم چلیږي. اسلم خان کاروبار څه کوئ؟ کاروبار خو جی زه اصل کې ما په لمبر او رسنیټرۍ کار کوم او مردو بازار کې زما رسنیټرۍ دکان دی او بل ما سره چې کوم دی نو 115 شاګردان دي په دکان کې او زه خپل رسنیټرۍ استاد یم. د بور کار کوم، واشینګ ماشین، پکی، سره د اوبو د موټرې د دې ریپیرینګ هم کوم او جی. نو ګاک خو به بیا تاسو له راځئ چې تاسو چېرته کار له لاړ شئ، ماشومان ګوري وایي دا خو هغه اسلامي پوډري دی او جی. او بالکل زه چې کلم زه داسې د چا ځای ته کار له لاړ شم د مونږ خاص کار دا کارونه چې کوم تاسو ته پته لګي په کورونو کې وي نو د چا کور ته چې ورشم ما اکثر ماکس چودي خو هغه ماکس هم اکثر د لرې کوم نو بیا ډېرې زمونږ د زنانه چې دوی هم ګوري دا خو اسلامي راغلی دی، دا ماشومان یې په کوڅه کې راته ولاړي او یا هغه یو اسلامي پوډري راغلی. اصل کې خبره داسې، ما د میراوس یو خاکه کتلې وه، خاکه نه وه، هغه یو خبره کوله، وایي داسې کار و یو دوه زنانه را روانې وې، وایي هغه مخونه یې ښکاره وي، هغه بلې ته وایي چې مخ پټ کړه، میرا ته شي مخ پټ کړه، سړی دی. وایي چې کله رانږدې شو ورته وایي چې بای خوارې دا خو میراوس دی. دا ستاسو ته هم داسې وایي که او جی. او بالکل مونږ چې چېرته هم ځو نو په دې لارو کوڅو کې دا ماشومان یا دا چې د زنانه روتي غم خادیله یا څو سودا د روتي نو مونږ ته راسې سترګو لاندې وګورئ یا پلان کې هغه ولاړ دی. اسلم واده مو کړی دی؟ او جی واده خو مې کړی. بچیان مو شته؟ بچیان مې بالکل شته جي او 4 مې دوریانې 2 مې زامن دي. الله دې درته نیکمله کړي. داسې خبره ده چې زه خو تپوسونه کوم که نه، تاسو د واینس باندې کار کوئ، هغې کې خوشحاله یا که خوشحاله نه یې؟ یاره جی خوشحال یو پکې، بس خو ښکلی ټیم پکې پاس کېږي او بله دا ده چې د بدو یم چې شهرت هم پکې انسان ته میلاوي، پېخچان پکې ډېر دی. کوم ځای ته چې مونږ لاړ شو نو زمونږ خلک ډېر قدر کوي، ډېر عزت هم کوي او ښکلي عالمانو له مخې له ورشو بعد وخت کې راته یاده کوي وردا پاټ ته داسې کوي، ډېره مزه راسره کوي او نو خوشحال یو پکې. او علي خان هم راغی ودرېده. السلام علیکم جی. اسلم لکه اسلم اوس مایک ته ناست دی او زړه خو یې ډوک ډوک نه کوي. یاره لږه تیاره پرې راغلې ده. وی د چمن نه په رضا بلبلان نه ځي، د چمن نه په رضا بلبلان نه ځي، کوی مړه کې زمونږ د بصري د پوزې نه مچان نه ځي. یاره ښه خبره وکړه، هغه دین داسې چې تیار په خپله هم غټ مچ دی. اسلم بھائی، خبرې خو مې تاسو چې ما پروګرام شروع کوو که نه، تاسو وی چې لږې خبرې به کوو، خبرې به لږې وکړو او د مطلب به وکړو.
کتونکو ته به څه وایې کتونکي تاسو ګوري تاسو خوښوي که نه لکه ستاسو کردار زیات تر دا راځي که نه چې تاسو به د چا خاوند یې پکې هغه اکثر خاکه کې ګل شاپرستان خاوند یې که نه او هغې باندې چې راکېدې که نه هغه لار کې چې پرې راکېښودی بوساړه چې دی خرڅوله نو بس اصل خبره دا ده چې د پوډریانو اکثر چې کوم دی نو ښځې قابلي خو خاوند یې چې کوم دی په داسې غم اخته چې خاوند یې ملولی خاوند یې داسې ملولی وي نشي تماشې کې په خپلو نشو کې ډوبي نو هغه نه ښځه بچي خاندان وروڼه خویندې دا تې ایري نو هغه ما سره په هغې ټاپک کې راځي زه د هغې خاوند یم او مې ښځه ده نو زه ټول کارونه غلط کوم او هغه چې کوم دی نو د هغې ما له پیغورونه او چپونه راکوي ته ویې ویلې څه چل دی بیا د هغې ما سره خامخا خاص کر د خوا خینګور کې چې کوم دی نو زمونږ د صادق چینل دی 401 په هغې کې هغه زما کورواله ده دې پکې خاوند یم زما پکې کرکټر د پوډریانو دی او هغه ما سره نښتي په دې خبرو باندې که نه نو مزه کوي بس خپلې ګپې شپې پکې اصل کې نو اسلم به داسې رول ادا کوي زمونږ معاشرې دپاره چې په ده باندې اکثر خلک وایي یاره وي اسلمه ته دا رول ادا کوې خو دا ته زمونږ په خلکو کې دا نشې دا دغه ته عام کې خو نه اسلم لمونږ دا رول ځکه ورکو چې نن سبا کم ماشومان دي په دې نشو تماشو باندې سر شي او بیا ژوند غرق شي نو مونږ خلکو له په د اسلم په ګیټاپ په دې رول باندې دغه میسج ورکو چې یاره اسلم تاسو ته دا ایکټ پیش کوي خو د ده دا مطلب نه دی دی صرف دا په سکرین خلکو ته راولي چې یاره تاسو دا نشې تماشې مه کوئ بیا به دنه ښځه اور کې ولاړئ بچو ته به ستا امپورټنس نی بچي به دې بیا بېروزګاره ګرځي منډې تړلې به وي هغوی سروالې بروالې د یو کوڅه کې بل کوڅه کې بیا ګرځي پیسې غواړي ولې د هغوی پلار سړی نی نو چې پلار د ماشومانو په سر باندې د شفقت لاس نی او مشر یې نی نو د هغې ماشومانو به بیا څه حالي نو اسلم دغه رول ادا کوي چې یاره تاسو دا نشې تماشې مه کوئ ګینې بیا به ستاسو دا حالات دي څنګه زما حال دی چې څنګه زما حال دی ګینې دا یو ښه صحیح هلک دی او ورسره یې دغه ایکټینګ یې شوق دی او لګیا دی بلکل زه به یو خبره تاسو ته کومه زه اکثر ملګرو ته وایم یو ایکټ راته پلی کړې که نه دا ټیکا دی اوښیه چې را جوړه مې لنمسۍ له راغشتې ده پیش وي مسئله نه پردې له وړې له نه مړه دستان وسې نه څه د ساډګو لور ده که نه او که نه ته خو مې اوښې خو ستان وسې ده که نه مطلب مې دا دی وروره چې تا خو ټولې پیسې په نشو تماشو باندې لو کړې د ښځې د ساتلو نه د بچو نه نو ما وی راشه زړه بیا باندې وسوځي ما د اختر مخه دا شوټ ولی یوسه خو دا راته وایم چې هسې نه چې وایي دا خرڅ کې په لاړ یروره ما خو چې کوم دی ستاسو دا خور کولم نه خو تاسو ته پته وه چې دا پوډري دي او بیا هم ستا مور چې کوم دی ما له ستا دا خور راکوله خو د هغې هم دا مطلب و چې څه چانسونه به وي او ما له بیا کور ته راوړي نه 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 داسې کار نو زما مور ته پټه نه وه ستا تصویر یې ورته غلط خولی و هغې ورته د بله لږ خولی و ښه راځه چې ستاسو په دې ګاونډ کې ماشوم رالوی شوي ومه ستا مور او ما له په خپله 200-300 روپۍ راکړې وایي لاړ شه ځان له پینشر وړه خو په کلي کې انوارې مه کوه نه که نه نو هغه ټیم یې نه پېژندې که نه ګوره او موږ باندې مغه اصل کې ورکو خبره کوي نو موږ باندې بوج و نو موږ وایو چې بچی ورپایه کو ښه بوج وره باندې دا خبره دې غلطه ده خویندې په چا بوج کېږي نه نو په تا څنګه خور بوج شوې وه نو ګوره په تا باندې هسې خپله زندګي بوج وه نو موږ وایو دا بل بوج د باندې در واچو نو ټیک پسې نشي تماشې به پرېږدې خدای مسلمانه ما خو خپلې زندګۍ ته ده چې د 10 کالو هم تیلې مې ورته والې نو دا ولې لکه تا له دې کې څه درځي د خدای ظالمه چې ته دا پرېږدې نو ګوره ښځه یې ده ښه شته بچي دي 2 لوڼۍ دي نو ګزاره کوه که نه ولې تا له دې کې څه درځي یروره دغه وخت کې ما مستی کوله او اوس نیستي شوه اوس یې زه پرېږدم خو ما نه پرېږدي خو ته چې لکه دا لوګي تا نه راښکلې نو په تا ټیم نه تېرېږي دا لوګي خو رامخ که نو په وجود کې به یې دا رګونه پړه خوشتېږي دا شوی نو لکه ولې اخر دونه بې انصافي پکه اجې علاج دله وکړم چا له علاج وکړي چا زه ټولې دنیا په هسپتالونو کې جمع کړی وم هلته یې پرېږدم او چې دلته راشم نو دا ماحول نه ختمېږي چا راته ویلي ټاله یې شاټونه هم در کړي شاټونه نه پوره غوټې یې په اوبو کې را کړې وې خو چې د کلي دا ماحول ختم شوي نه که نه
نو دا نه خد زم نشم پرې او دا خبره ټیک ته اسدالله بھائی دی چې کله بار وځي نو لکه ښه شاټونه سره خوړلي دي خو چې دی بار وځي که نه نو بیا ورته څوک وایي چې هلکه دا سګرټ را ډک کا نو دی په دې وجه باندې نه وړي. څنګه چې تاسو خبره وکړه که نه نو نه نو الرډي دا خلک خو وایي که نه چې څوک نشی کولی نشي نو بیا ولې دا خلک دې اړخ ته لاړ شي. یاره اصل خبره دا اسدالله بھائی چې نن سبا زمونږ د اسانه یم کول چې دی که نه نو د آیس نن سبا ډېر شوي پخوا به پوډریانو خدای دې صلوات کړي امین کې نو مخکې هغه پوډریان هم دومره غیرتمند او پوډرو کې به دومره سنو دومره چاته سنې دي ویلې دا نن چې کوم شی راغلی د آیس نو دې د ګل په شان ماشومان تباه برباد کړي. دا چې زه تا د پرې خپل کلي کې خیم په ایمان درته یم چې د هغوی داسې مشران دي داسې عزتونه د خلکو فیصلې کوي د خلکو جرګې کوي او د هغوی په کور کې نن چې کوم دی دا ناسوران را پیدا شوي دي. نو دا زه هر چاته وایم د ما خپل یو کشر رور دی مونږ ورته احمد خپل نوم دی مونږ ورته د مینې نه پتنګ وی هغه هم چې کوم دی نو په دې زخرو لګېدلی. تاسو په الله باور وکړئ جي زما ترونه ادارې رنګین شاه زرګر زما تره دی مشتاق زرګر زما تره دی رحمان زرګر زما تره دی بل زما ترونه ټول په اسکولونو کې بابوګان دي په خدای باور وکړئ چې هغوی په دومره پیسې ولګولي نو مړکول یې خو نه شو بیا هم غم دی. او دا اصل کې زمونږ پرې کلي کې چې نن سبا پرې دا ګندګي را پیدا شوي دي او دا منشیات خرڅوي نو بس ډېر کار چې کم دی نو زمونږ په دې علاقو کې د خلکو خراب کړي. ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مزه یې وکړه علي خان اسلم خان تاسو سره ملاقات وشو ستاسو د الله پاک عزت وکړي چې ما غوندې ناچیز له تاسو وخت راکړ تاسو ډېر مصروفه دور دی وخت دی ډېره زیاته مننه. اخره کې میسج چې آیا دا خلک نشو کې کو نه کي هغه انداز کې هغه وایي خدایه پاکه ډېره مننه جي ما له خو افدته نو چې میک سره د خبرې کولې نو شم خو ته نن به کوم هلکه داسې کار د ګلخانه که نه چې ته به ماله نن خامخا 300 روپۍ راکړې زه پرې ځان له نشه راوړم. دا ټیکار دی که نه چې تا بل ورځ زمونږ د جرنډې نه جوار پټ کړي دي پوه شوې نو د هغې قرضه خو د باندې لا پاتې ده نو سته له نورې درکم نو د خدای مسلمانه زه خو د غونډې دنیا قرضدار یم په ښکاره نه دي راکړی را پټ کړي مې دي ته خو قرضدار خو یم که نه نو د کارخانو د پاټلی کې چې دا د دنیا ناست دي او د چا کمیسونه شلیدلي د چا مخونه تور روټي او د رزق ډرکې نه لګي او بیا هم ناست دي او په لوګي باندې لګیا وي نو هغې خلکو نه هم ته سبق نه هلې یاره انشاءالله زما خو هم دا کوشش دی که نه چې پرېږدم خو والله ډېر کوشش مې وکړ خو اوس ما نه پرېږدي به دا به تا له پرېږدي چې کله په تخته پروزې دا خبره ټیک ده یار. ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مزه یې وکړه قدرمندو ماسپښین اذان هم شروع شو پروګرام هم په دې ځای باندې ختمومه د پروګرام په آخره کې یوه خبره زه کتونکو ته کومه چې چېرته ته کې پی کې نیوز سپورټ کې مخکې کې ستاسو ته به ډېر ښکلي پروګرامونه د دې چینل نه میلاویږي. پروګرام په آخره کې هر ځای کې چې خاد آباد بریالي اوسئ ما یعنې اسدالله جان اسلم بھائی علي خان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ امید د خپل ښکلي او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې پرېږدم مو په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.